دا نن سبا چې دا کوم خلک لګیا دي او دا کورني مفتیان او دا یو کتاب دوه چې ووایي او بیا په دې امامانو پسې لګیایي امام ابو حنیفه پورې بنختی امام ابو حنیفه صاحب کته امام ابو حنیفه صاحب بره او پلانی امام صاحب کته او امام شافعي بره امام مالک دیسې او هغه دیسې دا د جاهلانو خلکو کار دی دا د بې ادبه خلکو کار دی ها هلته هغوی دا خبره سړي ته وایي لکه اوس امام ابو حنیفه رحمه الله دی وایي په امام ابو حنیفه باندې علماو جرحه کړې ده دا خبره ذکر کړي دلته دوه خبرې یادې کړه اوس محدثینو په هغه باندې جرحه کړې ده په کوم علم کې د حدیثو په علم کې د حدیثو په علم کې په هغه باندې جرحه کړې ده آیا د دې محدثینو د دې جرح مطلب څه دی چې امام ابو حنیفه بالکل چوټي کا ها نه دسی په بل عالم باندې جرح وشو په یو فن کې یا په بل باندې وشو په فن کې دې به ته خدای ته بې ادبي کوه دویمه خبره دا ده بعضو علماو لکه امام صاحب باندې جرحې کړي دي هغه د هغه هم عصر دي د هغه همزولي دي او اکثر دا اقران چې کوم یو دا هم عصر علما دوی په یو بل باندې ردونه کوي دوی په یو بل باندې ردونه کوي اوس چې یو سړی دا وایي چې په امام ابو حنیفه باندې پلاني امام رد کړی دی لکه امام شافعي پرې رد کړی نو امام شافعي څوک دی رد کولی شي که نه شي کولی شي جرح کولی شي که نه شي کولی شي نو اوس وایه ته چې د قرآن ترجمه تعالی نه درځي او ته سهار ماښام په دې خبرو پورې نښتې امام ابو حنیفه داسې و امام شافعي داسې امام احمد بن حنبل داسې و امام مالک داسې ته کیسه زما په دې خلکو زړه وسوځي والله یعنی په د دین په دې دومره خدمتونو کې دته صرف دا کار راوالی شوی دی چې د دین د مشرانو سپکاوی کوي په دې دومره کارونو کې دته صرف دا والی شوی د دین د مشرانو سپکاوی حالانکه الله په قرآن کې د مؤمنانو شان ذکر کړی دی چې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا د مؤمنانو دعا دا ده یا الله منګو بخه او کوم رونه چې زمونږ نه ایمان ته مخکې شوي دي پوخا تېر شوي دي هغوی مو بخه او یا الله زمونږ په زړونو کې د هغوی دپاره حسد کینه بغض دا مه ساته زمونږ د زړونو دې نه پاک دا د مؤمنانو دعاګانې دي صرف امام ابو حنیفه نه یادوم نه صرف امام مالک او نه صرف امام شافعي یادوم یا بل امام زه عامه خبره کوم چې د ټولو امامانو قدر په موږ باندې لازم دی موږ به قدر کوو موږ به احترام کوو موږ به چې علم یې زده کوو موږ به د کتابونو نه فایدې اخلو موږ به د مسلو نه فایدې اخلو ها که چېرته کوم ځای کې خطا یې بیان شوه او ښکاره شوه چې قول دا دی خو دې کې کمزوری دلیل دی ورسره یا بل طرف ته دلیل د دې نه مضبوط دی نو بیا په کمزوري خبره کې ورته تابعداري نه کوو قیامت پر ورځ به الله دا ووایي چې دا پلانې امام چې دا فتوی ورکړې وه کمزوري وه خو هغه ته خو حدیث نه ورسېدلی هغه بخلی شوی دی او خپل محنت وکړو خو تا ته خو پته وه که نه چې دی په خطا دی نو ته پسې بیا څنګه روان وې نو د هغه دپاره عذر شتي که نشتي د هغه دپاره د امام دپاره د عالم دپاره شتي که نشتي شتي زمونږ دپاره شتي نشتي نو ته پته ولګېده چې پته ولګېده نو ته څنګه بیا په خطا پسې روان یې دا جدا مسله ده او د امامانو بې ادبي کول دا جدا مسله ده